السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله په فضل سره نهم فصل ته ورسېدو. په نهم فصل کې د های ضمیر احکام بیانېږي. های ضمیر اول پیژندل کېږي چې های ضمیر څه ته وایي. بیا به د های ضمیر حرکت باندې خبره کېږي چې های ضمیر کوم حرکت باید ولري او های ضمیر کله راښکلی کېږي، او دې سره سره هغه کلمات ته به اشاره کېږي چې هغه د های ضمیر د دې قواعدو خلاف راغلي دي، او په ضمن کې هغه کلمات چې شکلا ظاهرا د های ضمیر غوندې ښکاري هغه په حقیقتا های ضمیر نه وي، نو خلک کله کله سهوه کېږي یا هم د های ضمیر مطلب اخلي. دغه څلور پنځه مسایل په دې باب کې بیانېږي. اول وایي چې د های ضمیر نه کومه ها مراد ده. که تاسو ته یاد وي لږ شاته ذهن بوځئ تیرو درسونو ته، هلته موږ ویلي چې های ضمیر واحد مذکر غائب یادم دی که نه، هغه ضمیر ته وایي چې په معنا د هغه سره راځي. د واحد مذکر غائب ضمیر ده چې په معنا د هغه سره راځي، لکه هو، لکه کتاب ده، کتاب سره چې هو لګی نه کتاب هو، قلم قلم هو، د هغه قلم واحد ده مذکر ده او غائب ده. هغې دپاره چې اشاره کېږي نو په هو سره کېږي. دغه هو ته چې دی نه های ضمیر وایي. نو دلته چې کوم هغه ذکر شوي چې منصوب متصل و مجرور متصل، نو دې ته اوس اول بیا خو دا هر یو خپل ځای باندې لغات دي، نو دا لغات اول ځان ته بابونه دي هر یو. نو مجرور متصل بس دا بیا خبره اوږدېږي. لنډه خبره همدا ده چې واحد مذکر غائب دپاره چې کوم ضمیر استعمالیږي نو هغه هم دغه ها ده، او معنا یې د ها معنا ده څه شی د هغه. نو هغه خو دلته مخامخ نه دی ناسته بلکې غائب وي. غائب ده مذکر ده او مفرد ده او مذکر ده او غائب ده. صحیح شو؟ لکه دلته چې راغلي دي اکل هو، انه، قومه، به و الیه، دغه دا ټول های ضمیرونه دي. نو دلته بیا ذکر کېږي چې دا های ضمیرونو د تجوید په کتابونو کې د های ضمیر کوم قسم احکام بیانېږي، یعنې د تعلق د تجوید سره په کومه مرتبه کې ده. نو تجوید سره د تقریبا دوه اړخه چې د تجوید په کتابونو کې ذکر کېږي. یو د حرکت چې های ضمیر کوم حرکت لري، بل د راښکل او د نه راښکلو قضیه، دا پکې مهم دي. او دوه شیان پکې نور دي چې هغه کلمات موږ ته راښیي چې هغه ظاهرا های ضمیر ښکاري خو حقیقت کې های ضمیر نه وي. اوله موضوع دا ده چې د دغه دوه خبرې یعنی حرکات او د راښکل او د راښکل. راښکلو ته به تاسو ته ویلو چې صله ویلی کېږي، صله او عدم صله، یعنی یو به د حرکت بیانېږي یو به د راښکل او نه راښکل. دا خو پښتو ده. نو اصل کې چې د لپاره چې کوم کلمه کاري د هغې ته صله ویلی کېږي. صله او عدم صله باندې خبره کېږي چې های ضمیر کې به کله صله کېږي او کله به صله نه کېږي. او موږ تاسو ته یو خبره بل هم کړه چې عدم صله دپاره هلته موږ ویلو چې ترک د صله، قصر هغې ته موږ کارولی و، قصر و. نو قصر نه مراد څه و؟ ترک د قصر و. صحیح شو؟ یعنی د مد په لحاظ سره خو قصر خپله یو مرتبه ده، هغه راښکل غواړي، خو په صله کې د قصر ترک ته چې دی نو قصر ویلی کېږي. دا د دغه ځای په اصطلاح باندې یو خبره ده. یعنی نه راښکلو ته قصر ویلی کېږي، های ضمیر نه راښکلو ته قصر ویلی کېږي، او حرف مد راښکلو چې دی نو هغه قصر ویلی کېږي. یو اندازه پکې قصر هم جایز ده. اوس راځو د حرکتونو ته. های ضمیر به دو حرکت لري،
یعنی های ضمیر با یا زیر لري او یا با پیش لري، یعنی یا با مکسور وی او یا با مضموم وی. مفتوح کله هم نشي راتلی. صحیح شو مولوی صاحب؟ های ضمیر چې ده مفتوح نرازی، مکسور برازی او مضموم برازی. کله به مکسور رازی، قاعده ده ذهن کې کینوي، تاسو ته ان شاء الله یاد می هر کله چې د های ضمیر نه مخکې یا ساکنه راشي، هر کله چې د های ضمیر نه مخکې ساکنه یا راشي او یا د های ضمیر نه مخکې مکسور حرف راشي. دو حالت شو کنه، های ضمیر نه مخکې که یا ساکنه وا یا د های ضمیر نه مخکې بل مکسور حرف وو، په دغه دواړو صورتونو کې به های ضمیر هم مکسور راځي. پوه شو ان شاء الله؟ های ضمیر به یو کسره لري یو بل به ضمه لري. کسره به کله لري؟ کله چې دغه های ضمیر نه مخکې بل مکسور حرف راشي یا دغه های ضمیر نه مخکې یا راشي خو ساکنه، یا راشي خو ساکنه، نو په دغه دواړو صورتونو کې به دغه های ضمیر زیر اخلي. صحیح شو؟ او کچيري دغه دواړه نه وي، یعنی های ضمیر راغی دنه مخکې ساکن یا هم نشتا او بل مکسور حرف هم نشتا، نو په دغه صورت کې بیا های ضمیر پیش اخلي، یعنی بیا ضمه اخلي، بیا مضموم وي. واضح شو ان شاء الله خبره؟ حرکت باندې خو پوه شوي. سو حرکت به لري؟ دوا. یا به زبر زیر لري او یا به پیش. زبر سره نشي راتلی، زبر سره نشي راتلی. زیر به کله لري؟ کله چې د های ضمیر نه مخکې حرف ساکنه یا وي، په دغه وخت کې به زیر اخلي. یا د های ضمیر نه مخکې حرف چې دا یا ساکنه نه وي خو بلکې مکسور حرف وي، یعنی داسې یو حرف وي چې زیر ولري. د ماقبل مکسور او د ماقبل یا ساکنه په صورت کې به های ضمیر زیر اخلي. او کچېرې ماقبل دغه دواړه که نه ول، یا ساکنه هم نه وه او مکسور حرف هم نه وو، په دغه صورت کې به بیا دغه های ضمیر مضموم راځي، بیا به پیش راځي. صحیح شو؟ دې مثالونو کې وګورئ. وما انسانیه، سورت کهف. دا هغه کلمات دي چې دغه قاعدې خلاف راغلي دي. دلته های ضمیر څه شی ده؟ مضموم ده. چې مضموم ده نو مضموم کله و؟ صحیح شو؟ اوس وما انسانیه باید کسره واخلي د قانون په اساس، خو دلته شی اغسته دا استثنایی دی. علیه الله، علیه الله، های ضمیر باید دلته څه شی اغسته وي؟ کسره اغسته وي. ولې کسره اغسته وي؟ ځکه چې مخې ته یا ساکنه ده. موږ خو ویل چې هغه وخت یا ساکنه چې مخې ته راشي های ضمیر باید کسره واخلي، او یا مکسور حرف راشي نو های ضمیر باید کسره واخلي. نو دا د دې قاعدې خلاف ده. دا کلمات در تخیج، دا کلمات دي چې نور قانون ومغه ده. سو کلمات دي چې د دې قانون خلاف راغلي دي چې هغه به تاسو زده کوئ. علیه الله سورۃ فتح کې دا کلمه راغلې ده. په کومو دوو کې چې ساکنه لوستل کېږي هغه دا دي: ارجه، ارجه. ارجه کې دا ها ضمیر ده. صحیح شو؟ خو دلته دا ضمیر باید کم کسره، کم حرکت ولري؟ کسره ولري. ولې کسره ولري؟ ځکه موږ ویل چې مخکې ته چې مکسور حرف راشي های ضمیر به، نو دلته حال دا چې مخکنی حرف جیم ده او جیم باندې کسره ده، او های ضمیر کسره نه اخلي بلکې ساکنه ده. ساکنه ده خو بیا هم های ضمیر ده. صحیح شو؟ په خبره خو رسېدلې که نه؟ دا هم استثنایی قواعد دي چې موږ هلته ذکر کوو. یا مثلا القه، القه کوم دا خبره ده؟ های ضمیر نه مخکې مکسور حرف راغلی، قانون په اساس باید های ضمیر څه واخلي؟ القهی باید وویل شي. نو دا هم څه شی ده؟ مکسور ده. صحیح شو؟ دو کلمات دا شو. سورۃ النمل کې ده. ارجح په سورۃ اعراف کې 2 ځای راغلی.
او کچیرته د های ضمیر نه مخکې کسره یا یا ساکنه نه علاوه بل صورت وي نو های ضمیر په دغه صورت کې بیا مضموم لوستل کیږي دا خو قانون ده لکه اخاه رأیتموه رسوله کې اوس وګورئ رسوله کې های ضمیر ده های ضمیر چې لري پیش ولې پیش باید ولري آفرین ځکه موږ ولې چې های ضمیر په هغه وخت کې پیش لري چې نه قبل مکسور هم نوي او یا ساکنه هم نوي نو قانون سره برابر ده او دلته پیش اغسته ده صحیح شو منه کې باید ولې پیش واخلي همغه خبره ده دلته ځکه نه تر مکسور حرف شته او نه ساکنه یا شته نو لهدا دلته دغه شی ده رأیتموه کې هم دغه خبره ده او اخاه کې هم دغه خبره ده یعنی هر کله چې د های ضمیر نه مخکې مکسور حرف هم نوي یا ساکنه هم نوي نو په دغه صورتونو کې به بیا های ضمیر مضموم راځي او که یا ساکنه هم راشي د های ضمیر نه مخکې او یا مکسور حرف راشي بیا به های ضمیر مکسور راځي نو دا ټول په صورتونو جوړیږي خو غور پکې پکار ده خپل متعین کړي چې د هر یو مثال سره لیکل شوی دی البته د ويتقه چې سورۃ نور کې راځي دلته تاسو وګورئ ويتقه کې د دواړو قانون ته په کتو باندې چې د حرکت قانون مونږ ویلې نو دا ها باید مکسوره نه وي باید مضمومه وي نو دا مکسوره ده دغه قانون هغه دوه چې وو دغه د مکسور قانون خلاف ول کنه او دا و د دویم قانون خلاف ده دلته ظاهرا قانون دا جوړیږي دا باید مضموم وي ځکه چې مخکې ته یا ساکنه هم نشته او مکسور حرف هم نشته خو دا چې راغلی ده مکسور راغلی ده سورۃ نور کې دا هم د دې قاعدې نه چې ده مستثنا ده چې په ځای د مضموم لوستلو مکسور لوستل کیږي په های ضمیر باندې پس همدغه دو حرکت راځي یعنی یا به های ضمیر مکسور وي او یا به های ضمیر مضموم وي خلاصه دا شو های ضمیر په هغه وخت مکسور وي چې د های ضمیر نه مخکې یا ساکنه راشي او یا مکسور حرف راشي او کچیرته های ضمیر نه مخکې دغه دواړه حالت نه وي یعنی یا ساکنه هم نه وي مکسور حرف هم نه وي بیا په دغه صورت کې بیا های ضمیر چې دی نو هغه مضموم راځي بغیر دغه څو کلمونه چې دلته ذکر شو ارجه القه ويتقه وما انسانیه دا کلمات چې ذکر شول دا کلمات دغه دواړو قانون څه د هغه اولنی قانون خلاف دي څه د دویم قانون خلاف دي چې په دې باندې ځان پوهول پکار دي او های ضمیر مفتوح کله هم نشي راتلی مفتوح کله هم نشي راتلی دا قضیه خلاصه شو د حرکت قضیه اوس راځو دې ته چې های ضمیر به کله راخل کیږي او کله نه راخل کیږي ځکه حرکت خو ته موږ وپېژنده اوس د راخل او نه راخل صلا او عدم صلا یعنی د های ضمیر صلا او عدم صلا کله کیږي های ضمیر کی صلا کوم صورت کی وی او په کوم صورت کی نه وی نو قانون مخ کې بیا لګ تاسو خپل ذهن بوزئ الته موږ ډېر په اسانۍ سره خبره کړې وه چې هر کله های ضمیر د دوو حرکتونو ترمنځ واقع شي های ضمیر واقع شي ما قبل او ما بعد د دوو حرکتونو ترمنځ واقع یعنی یو ما قبل او بل ما بعد مخکې راتلونکی حرف او وروسته راتلونکی حرف دواړه متحرک وي نو په دغه صورت کې به های ضمیر راخل کیږي های ضمیر چې هر کله د دوو متحرکین ترمنځ باندې واقع شي نو دا به څه کیږي راخل کیږي خبره ختمه شوه او که د دې قانون خلاف شو بیا نه راخل کیږي یعنی څه معنی د دې قانون خلاف یعنی ما قبل او ما بعد دواړه متحرک نه وي یعنی که یو وي نو بیا نه عملي کیږي دواړه متحرک وي نو راخل کیږي به او که دواړه متحرک نه وو دواړه ساکن مطلب نه یعنی که یو متحرک بل نو ما قبل متحرک ما بعد نو ما بعد ما قبل نو هر شي چو خو چې دواړه متحرک نه وي نو بیا به نه راخل کیږي واضح شولا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين